پنجشنبه د کندهار په باغ عمومي لوبغالي کې د کندهار د دوو او د هلمند، فراه، کابل او چمن ښارګوټي د یوې لوبډلې ترمنځ د روشن مخابراتي شرکت په مالي ملاتړ د فوټبال سیالۍ شروع شوې. دا سیالۍ نن د هلمند او کابل لوبډلو په لوبه سره پیل شوې او هلمند فوټبال لوبډله وتوانېدله چې کابل ته 2-0 ماته ورکړي. د دې سیالیو مسؤل وارث احمدزي ملت ژغ ته ویل چې دا سیالۍ د ځوانانو د بوخت ساتلو په خاطر جوړې کړي او تر دې وروسته په نور برخو کې هم د ځوانانو لپاره پروګرامونه جوړوي. شرکت د سپورت د فوټبال او د ځوانانو په حمایت په موخه په لوی کندهار کې د شپږو مهمو لوبډلو ولایتي سیالۍ راپیلوي. د کندهار د سپورت ریاست په همکارۍ باندې چې په دغه سیالیو کې شپږ مهمې لوبډلې لوبیږي چې په هغو کې یو د هلمند، د فراه او یو هم د کابل او دغه ترڅنګ د چمن مسلم کلب او د کندهار دوی مهم لوبغاړي مهمې لوبډلې پکې لوبیږي. روشن مخابراتي شرکت ویاړي چې د خپلو فوټبالرانو د فوټبال او د سپورت حمایت کوي. له ګاونډیو ولایتونو څخه راغلي لوبغاړي هم خوښي ښیي چې داسې سیالۍ کې برخه اخلي او د داسې نورو سیالیو د برابرولو غوښتنه کوي. د هرمپل په لوبډلې کې یم او ګډون یې کړی دی. څلورم ځل دی. خوشحاله یم ولې ځکه چې موږ داسې لوبې بیخي نه وې کړې، نو دا مو څلورم ځل هم دا کوښښ وشي چې تل دغسې سیالۍ تجارتي لوبې تجارتي ټورنمنټونه ولایتي جوړ شي او دا نوي ځوانان چې تشویق شي، ولې ځکه چې دا نوي ځوانان چې ډېر تشویق ته اړتیا لري. که چېرې تشویق نه وي نو نوي ځوانان په دغه خیال باندې پاتې وي. هستم از ولایت کابل، از تیم گلرنگ در تیم در ولایت قندهار اشتراک کردیم. بسیار زیاد خوشحال هستیم که بسیار جای خوشحالی است که تورنمنت ها مثل ولایت قندهار میزبانی میکنه. همچنین تورنمنت ها خوشبین هستیم که دیگه تورنمنت ها هم دیگه ولایت هم همین برنامه پیش بره. به خاطر از این که آمدیم از ولایت کابل در قندهار اشتراک کردیم. یک صمیمیت، همدلی، برادری، اخوت، یک آشنایت دیگه ولایت ها چی طرف شمال چی طرف مرکزی ولایت ها باید همچو برنامه بگیرن. سیالیو د کتلو لپاره د کندهار ښار د ګڼو سیمو څخه د فوټبال مینوال د لوبو د کتلو لپاره راغلي او خوښ دي چې د امن په فضا کې داسې لوبې ګوري. څخه راغلم د دې سیالۍ د لیدلو لپاره، خو بیخي زیات د خوشحالۍ ځای دونکي او داسې سیالۍ کې تماشچیانو کې سره یو ځای، یعنې دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی او د امن په فضا کې دا سیالۍ ترسره کېږي. مسؤلینو څخه مو غوښتنه دا ده تر څو دوی د داسې نور ټورنمنټونه هم په لار واچوي، ځکه دا د ځوانانو لپاره ډېر مهم دی، ځکه ځوانان د نورو لارو څخه راګرځوي. دا د 14مې ناحیې کې مو کور دی، نو د دې د ښار کې خپل ژوند زندگی دکانداري کوو. په ښار کې ډېر خوشحاله یو ځکه چې دا مال مو دکانداري وشان ډېر ګرد ورته پرېښي دي، نو راغلي یو د دغه سیالیو لیدو ته. لوبډلې مینوال یې نو ځکه چې هغه مامسایګان دي. خیر خو ګرده زموږ اتلان دي، ګرده زموږ لوبغاړي دي. دواړو اړخو ته تشویق ورکوو چې دوی تشویق سي او دغسې خپل مسلک ته نور هم وده ورکړي. دا لومړی ځل نه دی چې کندهار کې د فوټبال سیالۍ جوړیږي، بلکې تر دې مخکې هم داسې سیالۍ جوړې سوي او د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په راتلونکي کې ګڼې نورې سیالۍ هم